ویلکم ګایز. نن به انشاءالله موږ دا زده کوو چې باینري ټو ډیسیمل څنګه کنورټ کړو. په تیر لیکچر کې موږ دا زده کړو چې ډیسیمل نه باینري څنګه کنورټ کړو، مطلب دا چې ماشین زموږ په ژبه څنګه پوهېده په هغې خو پوه شو. نن به موږ دا زده کوو چې موږ د ماشین په ژبه څنګه پوه شو، د ماشین خبرې ځان ته څنګه کنورټ کړو. چې دې لپاره باینري ټو ډیسیمل سیسټم دی. دا نو د دې تر ټولو اسانه لار دا ده چې دا باینري کوم بیټس دي دا موږ راواخلو او ملټیپلای د چې سره کړو د 2 سره. نو د دې لپاره موږ راځو یو اگزامپل چې په سکرین ښکاري تاسو ته 110010 لیکلی دی. نو دا به موږ څه شی کوو، ډیسیمل ته کنورټ کوو. نو زه دا کار په پیج د سره کوم. زه لیکم دا کوېشن چې لیکلی دی 110010. دې لپاره موږ ته ویلي چې دا ملټیپلای د څه شي سره کوي، د 2 سره او د 2 پاور سره. 2 پاورس نه مطلب څه شی دی چې کوم یو عدد کې د هغې ځای سره، مطلب زه به لیکم چې دا 0 چې لومړنی 0 نه به سټارټ کوم 0 ملټیپلای 2 پاور 0 سره. دا پاور 0 د دې د وجې نه دی چې دا بیټ 0 دی، دا دی چې د دې د کوم انډکس چې دی دا 0 دی. نو دې سره بیا جمع موږ راخلو 1 ملټیپلای 2 پاور د دې انډکس چې دی 1 دی، نو موږ د 1 سره کوو. بیا جمع بیا صفر دی، موږ 0 ملټیپلای 2 د دې انډکس چې شی دی نو 0 1 2 دی، نو موږ دا بیا د 2 سره کوو. بیا موږ لیکو پلس 0 پاور ملټیپلای 2 پاور څو دی، د دې انډکس 3 دی، نو موږ د 3 سره پاور کوو. بیا پلس 1 دی، نو موږ 1 ملټیپلای 2 دا چې موږ کله ولیکو پاور یې څو دی 4 دی، په 4 سره کوو. بیا اخره کې پلس راځي 1 ملټیپلای 2 پاور یې څو دی 5 دی، ځکه 0 1 2 3 4 5 نو په 5 سره کوو. اوس دا چې شی کوو دا ساده کوو، ساده ملټیپلیکیشن کوېشن دی، دا ساده کوو. د هغې څخه چې لاسته راوړو چې کوم جواب راځي، مطلب 2 پاور 0 د 2 په توان د 0 هر عدد په توان د 0 مساوي کېږي د 1 سره. نو د دې جواب راځي یو ملټیپلای 0 1 په توان د 1 ضرب 0 موږ ویلو چې هر عدد ضرب 0 مساوي کېږي د 0 سره. دلته به 0 پاتې شي. جمع بیا راځو د دویم له 2 په توان د 1 هر عدد په توان د 1 مساوي کېږي د هماغه عدد سره. نو دلته وګورئ 2 ضرب 1 2 په توان د 1 2 کېږي، نو 2 ضرب 1 2، نو موږ له به جواب کې راشي 2 پلس دلته راغلی دی 2 په توان د 2، نو 2 په توان د 2 4 کېږي، 4 ضرب 0 موږ ویل هر عدد په ملټیپلیکیشن یا ضرب د 0 مساوي کېږي د 0 سره، نو 0 به راشي. جمع دا بل هم داسې دی 2 په توان د 3 8 کېږي، خو 8 ضرب 0 کېږي. صحیح شو. ورپسې نه دی اخر لاست چې کوم دی پلس 2 په توان د 4، نو 2 په توان د 4 14 کېږي، 14 ضرب 1 څو کېږي 14 ضرب 1 14 کېږي، پلس اخر کې راغلی 2 په توان د 15 چې 22 کېږي، 22 ضرب 1 هماغه 22 کېږي. اوس دې کې چې دا راجمع کړو نو 22 او 22 جمع 14 کېږي 48 چې شی 48 جمع 0 هماغه 48 بیا 0 هماغه 48 بیا جمع 2 نو څو کېږي جمع 2 به سره کې پلس مساوي کېږي ځکه اخره کې 0 دی، نو 48 جمع 2 مساوي کېږي د 50 سره. همدا که موږ په تیر کلاس کې کړی او چې شی به موږ د دې څنګه پیدا کوو، موږ به 50 راواخیسته، دا به تقسیم په 2 موږ به لاړو، اخر کې به همدا عدد انشاءالله راسته راشي. په تیر کلاس کې موږ کړی، نو وګورئ د دې تاسو په خپل ځان سره وکړئ. نو دا چې شو تر ټولو اسانه طریقه د باینري نمبر کنورټ کولو خپل ډیسیمل نمبر ته. راځو نیکسټ کوېشن هم دلته کوو چې مثلا نیکسټ کوېشن راکړل شوی دی مثلا 25 راخلو. ټیک ده. نو موږ باینري کنورټ کوو. نو باینري کې موږ یو عدد وایي اسانه لراځو 101 لراځو 101 که تاسو یاد وي موږ دا ویلو چې 5 سره ایکول دی. نو موږ ګورو چې دا څنګه 101 د 5 سره ایکول دی. اول دا اخلو چې څه کوو 1 ملټیپلای د 2 پاور 0 سره کوو. جمع بیا څه کوو 0 ملټیپلای د 2 پاور 1 سره کوو. بیا 1 ملټیپلای د 2 پاور 2 سره کوو. نو ګورئ دا د هر عدد په توان د 0 1 سره کېږي، 1 ضرب 1 کېږي. جمع هر عدد په توان د 1 مساوي کېږي د هماغه عدد سره، خو 2 ضرب 0 کېږي. جمع 2 په توان د 2 4 کېږي، 4 جمع 4 ضرب 1 4. نو ګورئ 4 جمع 0 هماغه 0 او 4 جمع 1 ایکول د 15 سره شي. نو دا شي شو دا د باینري کنورټینګ د چې شته ډیسیمل ته. نو راځو همدا کار اوس په کوډ کوو. کوډ کې موږ څه شی کوو فنکشن جوړو. په تیر کلاس کې موږ د کړو د هماغه سیم طریقه ده. موږ څه کوو باینري نوم ورکوو باینري ټو ډیسیمل. ټیک شو. دا نو شو دلته یو پارامتر اخلو مثلا n
ایکوال کو دلته مونږ ویلو چې د کوم آوټپوټ یا انسر به چې مونږ سټور کوو د هغې لپاره به مونږ ویریبل اخلو چې مثلا انسر ورکوو انسر به مونږ جمع کوو الریډي ورکړو مونږ 0 سټور کوو او مونږ د پاور کنډیشن ویلی او هلته مونږ سوډو کوډ کړی او هلته مونږ په لاجیک کې ځان پوه کړی نو که څه غواړي چې کمپلیټ به پوه شي تېر لیکچر وګورئ انشاءالله کمپلیټ به پوه شي نو مونږ به د پاور دپاره یو دانه واخلو هغه به مونږ سټارټ د 1 څخه کوو صحیح شو بیا به موږ لوپ سټارټ کړو تر څو چې دا زموږ کوم ویلیو موږ ته راغلی شوي دا د 0 څخه ګریټر وي نو دا لوپ روان وي نو وایل ان ګریټر دین 0 نو ته څه وکړه موږ به دلته یو ریمایندر په نوم ویریبل جوړاو چې هغه به موږ څه شی کوو دا ان به مو ماډولس کاوه د څه شي سره 10 سره او بیا د دې دپاره چې دا کومه د ان ویلیو د دا اپډیټ شي موږ به څه شی کوو ان ایکول ټو ان ډیوایډ بای 10 به مو کوو چې دا ویلیو اپډیټ شي د هغې نه وروسته به موږ دا د خپل ریمایندر چې کوم ویلیو ته موږ راوویسته هغه به مو څه شي کوو په انسر کې سټور کوو نو د دې لپاره څه کوو انسر پلس ایکول ټو څنګه به مو سټور کوو ریمایندر به مو ملټیپلی کوو د پاور سره ملټیپلی ریمایندر پاور سره صحیح شو او بیا د هغې څخه وروسته به موږ پاور اپډیټ کوو پاور به مو اپډیټ کوو خو په څه شي سره د ملټیپلیکیشن سره ملټیپلیکیشن هلته دومره فرق کوو چې هلته موږ پاور اپډیټ کوو په 10 سره دلته پاور اپډیټ کوو په 2 سره ولې ځکه د باینري عادت دی هلته موږ د ډیسیمل باینر ته کنورټ کوو دلته د باینري ډیسیمل ته کنورټ کوو د دې خاطر موږ پاور ملټیپلای د 2 سره کوو نو کله چې دا وشو د هغې د لوپ نه به موږ ته چې شی به کوو ریټرن کوو به مو خپل انسر ټیک شو نو راځو دلته مثلا یو ویریبل اخلو چې هغې ته د ان نوم ورکوو په دې کې موږ همدا څه شی سټور کوو کوم چې موږ په پیج باندې وکړو چې 110010 صحیح شو نو د دې اوس ګورو چې ډیسیمل څنګه راوځي صحیح شو سی آوټ لومړی موږ د خپله ویلیو شو کوو ځان ته ایکوال د څه شي سره ده فنکشن ته کال وکړه باینري ټو ډیسیمل او په دې کې ان ویلیو پاس کا end line دا وګوره دا چې 650 سره شو موږ په پیج باندې مو کو موږ د دې کوډ کار ویلو چې دا کوډ څنګه رن کیږي دا ځان سره ویلیو څنګه سټور کوي لاست لیکچر وګوره پوه بشي په نو دا هماغه سیم سینټیکس سیم کوډ د چیشته لپاره کنورټ کول د ډیسیمل باینر ته یا د باینري ډیسیمل ته دا کچیرته ډیسیمل هیکزا ډیسیمل ته کوي یوازې په دې پاور کې اپډیشن راوله سیم کوډ دی لاجیک هم سیم دی او هر څه سیم دی نو راځو نیکسټ کوېشن ته نیو ټریک اف کنورټینګ ډیسیمل ټو باینري په تیر کې خو موږ دا وښوده چې موږ کوډ به څه شي سره د ډیسیمل ویلیو به موږ په چې باینر ته کنورټ کوله موږ به کمپلیټ څه شی لیکو تقسیموو به تقسیموو په دوه به تقسیموو تر څو چې صفر سره شي خو دې تر ټولو اسانه طریقه بله دا ده چې زه دلته په پیج تاسو ته وکړم مثلا موږ له ویلیو راکړل شوي همدا 50 صحیح شو 50 به تیر په تیر لیکچر کې چې موږ په تقسیم سره کوو موږ به داسې راواخیسته دا موږ ډیوایډ بای 2 کو مثلا ډیوایډ 50 ډیوایډ بای 2 25 به راغی بیا چې کوم ریمایندر و هغه به مو دلته ولیکو بیا به مو 2 باندې کړو نو چې په 2 کې د 12 به مو ورکړه چې 24 به شو بیا به یو ریمایندر شو صحیح شو بیا به مو څه شو که دا په 2 وکړو نو 6 به شو ریمایندر به 0 شو بیا به مو په 2 باندې وکړو چې په 2 به مو وکړو نو 3 به شو 3 ریمایندر به 0 شو صحیح شو بیا به مو دا په 2 وکړو خو یو به شو ریمایندر به چې شو 1 شو ځکه نور به نبت کېده نو موږ به بیا د ډاون څخه اپ ته لاړو لکه څه شی به مو د ډاون څخه چې اپ له لاړ شي 1 دی بیا 0 دی بیا 0 دی بیا چې دی 1 دی او بیا لاست 1 0 دی نو دا وګورئ دا هماغه چې شو کنورټینګ شو د 50 باینري ته نو اوس دا په بله طریقه څنګه کوو ښه موږ دا داسې کولی شو دا ویلیو که ته راواخلې نو ته به سټارټ واخلې د 1 څخه ځان سره به داسې ویلیو ټیبل جوړ کړې 1 څخه به واخلې ویلیو به ډبل کوي 1 پسې 2 راځي 2 چې ډبل کې څو کېږي 4 کېږي 4 چې ډبل کې څو کېږي 8 کېږي 8 چې ډبل کې څو کېږي 16 کېږي 16 چې ډبل کې 34 کېږي 32 کېږي که نه ځکه 16 ملټیپلای ټو 32 کېږي نو دوه دېرشونه چې بره لاړ شي مثلا 4 شپېته کېږي خو 4 شپېته د څه شی دی د 50 څخه ګریټر دی نو بیا موږ نه ځو زموږ کار د دې سره دی اوس په دغې پوینټونو کې
چې دا کوم ویلیو چې دا ډبل ک په دې کې هغه ویلیو پیدا کړي چې کوم شي جمع شي او مساوي د دې سره شي. مثلا 2 راخلي او چې کوم ویلیو تر اخلي هغه لاندې څه کوه 1 کوه یو 2 تر واخسته 2 جمع 14 څو کېږي 48 کېږي. نو د دې لاندې مې وکړه 48 سره چې جمع اته کې نو دا څو کېږي 50 کېږي. نو غټ شو ګریټر شو د 50 څخه. نو دا خو نه راځي چې دا نه راځي لاندې 0 کا بیا 48 سره ضرب 4 جمع 4 کنه څو کېږي 250 دا هم تی غټ شو. نو دا هم نه راځي 48 جمع 2 فکس 50 راځي. نو 50 راځي دا 1 ته ان کنه فکس 50 پوره شو او دا 1 چې سره بل جمع کینو یو 50 کې خدا نه کوو 0 راځي. نو بیا وګوره همغه سیم 110010 همدا کوېشن په دې طریقې سره سول شو په دې طریقې هغه طریقې سره سول شو. دا تر ټولو اسانه طریقه ده. مثلا بل نمبر پیدا کوي د 2 لپاره چې پیدا کوي نو څه شي لیکي 1 2 د دې نه نور مخکې نه ستل کنه ځکه بیا دې په دا ډبل کې 4 راځي 4 خو 2 نه ښکارا ګریټر دین دی نه شي. نو ګوري 1 2 چې شو نو ته دې کې ډایرکټ 1 2 راخلې کنه 2 راخلې دا شي کا ان کا 1 کا او دا بل چې کوم دی دا چې سره جمع کینو بیا 3 کېږي نو دا نه جمع کړه دا 0 کېږي. موږ ویلو کنه چې باینری چې شی دی د باینری د 2 نمبر باینری 1 0 دی د 7 راوخله. نو 7 چې ته کې شی بکې 1 2 4 نه چې مخکې لاړ شي 8 دی 8 د 7 نه غټ دی نو دلته مخکې نه وړي نو خاص هم دې دوړ کې شي. دلته که وګورئ دا ټول چې راجمع کې 7 کېږي ګوره دې مینس پلس ولګوه ټول چې راجمع کې 7 کېږي نو دې لپاره ته چې کوي ټول ان کوي 1 1 کېږي. نو د دې د باینری چې دی 1 1 1 دا د دې کو نمبر دی. دا د نن ورځې لیکچر د دې په هیله چې یو څه مو زده کړي وي د اوس لپاره ښه وخت. الله حافظ. ښه شي.